نمبر 6 preposition. اوس راځي چې د preposition په باره کې هم زده کو چې preposition اخر څه بلا ده، دا په کوم ځای کې استعمالیږي، مطلب سره او دا تاسو پیژندلې څنګه شي. نو په انګلیش کې د دې ډیفینیشن د دې تعارف داسې دی: preposition is a word that connects nouns, pronouns or phrases to other words in a sentence. مطلب یې سره په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې preposition یو داسې لفظ دی چې دا ناون، پروناون یا یو فریز نور الفاظو سره په یو جمله کې یو ځای کوي، کنیکټ کوي، د دې رشته پیدا کوي. یعنی preposition په یو جمله کې د ناون او د پروناون د نور الفاظو سره تعلق پیدا کوي، رشته پیدا کوي. خو صرف په دې ډیفینیشن باندې کار نه کیږي، په دې باندې به موږ ځان خو پریکټیکل عملی پوهی کوو. په پښتو کې به پوهی کوم preposition څه ته وایي، دا اخر کوم قسم الفاظ دي. نو preposition دې ته وایي ښه، لکه دنه، بره، ښکته، لاندې، شاته، اخوا، دیخوا. کله چې موږ یو کس ته د یو څیز د پوزیشن په باره کې وایو چې یاره یو څیز په کوم ځای کې دی، شاته دی، مخامخ دی، لاندې دی، بره دی، اوچت دی، په کوم ځای کې دی، داسې خبرو ته دې الفاظو ته ویل کېږي preposition. لکه فار ایگزامپل زه ستانه پوښتنه وکړم چې ستاسو کور په کوم ځای کې دی، ما ستانه ستاسو د کور د پوزیشن په باره کې پوښتنه وکړه چې ستاسو کور په کوم ځای کې دی. نو په دغه ټیم کې تا ته ضرورت دی د preposition. ته ما ته داسې وایې زمونږ کور د جومات نه شاته دی، دا جومات چې تا ته ښکاري که نه، د دې نه شاته بس زمونږ کور دی. نو دا شاته لفظ چې کوم دی دا preposition دی، ځکه چې د دې په وجه باندې ما ته ستاسو د کور د پوزیشن په باره کې پته ولګېده چې ستاسو کور په کوم ځای کې دی. بل اگزامپل ما ته رنګ وکړو، زه ستانه داسې پوښتنه وکړم چې کوم ځای کې هلکه ته په کوم ځای کې. نو په دغه ټیم کې هم تا ته د preposition ضرورت دی، ته به preposition استعمالوي چې ما ته خپل پوزیشن ښیي چې ته په کوم ځای کې. صحیح ده؟ ته ما ته داسې وایي چې زه خو ستاسو کور ته مخامخ ولاړ یم. نو دا مخامخ لفظ چې کوم دی دا preposition دی. ولې؟ ځکه چې د دې په وجه باندې د دې په ذریعه باندې ما ته دا پته ولګېده چې ته په کوم ځای کې. بل اگزامپل زه داسې پوښتنه وکړم چې زما موبایل څه شو. نو دلته زه د خپل موبایل د پوزیشن په باره کې پوښتنه کوم که نه، اصل کې چې زما موبایل په کوم ځای کې دی، په کوم ځای کې پروت دی. نو په دغه ټیم کې به هم زه preposition استعمالوم. یعنی که ته ما ته داسې وایې چې موبایل د فریج د پاسه دی، نو دا د پاسه لفظ کوم دی دا preposition، ځکه چې د دې په وجه باندې ما ته پته ولګېده د موبایل یو ناون دی، چېرې دا زما موبایل دا په کوم ځای کې دی. نو دا د پاسه، لاندې، اخوا، دیخوا، مخامخ، شاته، دغه الفاظو ته ویل کېږي preposition یعنی preposition. راځئ چې لږ نور هم په تفصیل کې زده کړو او ځان پې ښه پوه کړو. تاسو ته اوس په سکرین باندې یو څو preposition هم ښکاري چې هغه دی in، د in مطلب دی دننه، بل دی on، د on مطلب دی د پاسه، بل دی under، د under مطلب دی لاندې، د یو څیز لاندې، بل دی behind، د behind مطلب دی شاته، بل دی in front of، د in front of مطلب دی مخامخ. نو دا ټول هغه الفاظ دي چې دا موږ ته د یو څیز د پوزیشن په باره کې وایي چې یو څیز یعنی ناون یا پروناون دا په کوم ځای کې دی، د دې پوزیشن سره. نو په دې وجه باندې دې ته ویل کېږي preposition. خو په preposition کې هم دوه قسمونه دي، یو دی one word preposition او بل دی complex preposition. دا نومونه ډېر زیات سخت دي خو تاسو یقیني کوئ ډېر زیات اسان دي. ګوره ښه one word prepositions دا څه ته وایي، دا کوم prepositions دي؟ د دې د نوم نه ظاهره ده چې one word preposition هغه preposition ته ویل کېږي چې هغه د یو word نه جوړ شوي، د یو لفظ نه جوړ شوي. لکه فار ایگزامپل in، on، at، far. نو in دا یو لفظ دی، on دا هم یو لفظ دی، at دا هم یو لفظ دی او far مطلب دی د پاره دا هم یو لفظ دی. اوس به تاسو وایئ چې f او r دا خو درې لفظونه دي. نه دا درې لفظونه نه دي، په دې کې درې لیټر حروف ورکې درې دي خو لفظ یو دی. په دې باندې کنفیوز کېږئ مه. او complex preposition څه ته وایي؟ complex preposition هغې ته وایي چې هغه د دوه یا د دوو نه د زیاتو لفظونو نه جوړ شوي وي. لکه فار ایگزامپل in front of د دې مطلب دی مخامخ. نو ګوره in یو لفظ شو، front دویم لفظ شو، of دریم لفظ شو. نو درې لفظ ورکې راغلي، په دې وجه باندې دې ته ویل کېږي complex preposition. بل دی next to
نو دا هم کمپلیکس پریپوزیشن دی. ولې؟ ځکه چې په دې کې دوه لفظونه دي، یو دی نیکسټ بل دی ټو، بل دی اکروز فرام، دا هم کمپلیکس پریپوزیشن دی. اکروز یو لفظ دی، فرام بل لفظ دی. په لنډو الفاظو کې که چېرته هم درنه څوک پوښتنه وکړي چې پریپوزیشن څه ته وایي، نو تاسو ورته داسې ویلی شي چې پریپوزیشن هغه الفاظ دي چې د دې په ذریعه باندې موږ ته د یو څیز د پوزیشن په باره کې پته لګي چې یو څیز ناون پروناون دا په کم ځای کې دی، د دې پوزیشن څه دی. او د پریپوزیشن دوه قسمونه دي، یو دی ون ورډ پریپوزیشن، بل دی کمپلیکس پریپوزیشن. ون ورډ پریپوزیشن هغه پریپوزیشن ته ویل کېږي چې هغه د یو لفظ نه جوړ شي، بس صرف هغه کې یو لفظ وي. او کمپلیکس پریپوزیشن هغه پریپوزیشن ته ویل کېږي چې هغه د دوه یا د دریو یا د دې نه هم د زیاتو د الفاظو نه جوړ شوي وي. اوس راځئ یو پریکټیکل اگزامپل ته ګورو، یو عملی مثال ته ګورو. دا یو داسې قسم مثال دی چې د دې په کتلو سره به تاسو په پریپوزیشن باندې نور هم ښه پوه شئ او ستاسو په علم کې به ورسره ډېره زیاته اضافه وشي. نو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري یو موټر دی او یو بال دی. نو تاسو اوس ماته صرف دا ووایئ چې دا بال دا په کم ځای کې دی، د دې پوزیشن څه دی، یعنی د ګاډي د پاسه دی، د ګاډي مخې ته دی، د ګاډي شاته دی، که په ګاډي کې دننه دی او که د ګاډي لاندې دی. نه، دا بال د ګاډي د پاسه دی. نو موږ په انګلش کې داسې وایو the ball is on the car. دا بال چې کوم دی دا د موټر د پاسه دی. نو په دې سنټنس کې پریپوزیشن کم یو لفظ دی، پریپوزیشن ورکې آن دی. ځکه هسې فرض کړه ته د دې سنټنس نه آن وباسه، نو سنټنس به داسې شي the ball is the car. نو تقریبا داسې مینینګ یې راځي چې دا بال موټر دی. چې آن ورکې مونږ واپس ولګو نو آن رشته جوړه کړه د څه شي د بال او د کار. بال هم نون دی او کار هم نون دی، نو د دې دواړو رشته یې جوړه کړه، تعلق یې جوړ کړو چې یاره دا بال دا د موټر د پاسه دی. اوس بال کم ځای کې دی، بال په ګاډي کې دننه دی. خیر بس تاسو داسې وګڼئ، داسې ځان سره سوچ وکئ چې دا بال په ګاډي کې دننه دی. نو بیا موږ د آن په ځای باندې ان استعمالوو. the ball is in the car. نو دا ان هم پریپوزیشن دی، ځکه چې ان موږ ته پوزیشن وښودو د بال. که چېرته د ګاډي لاندې بال وغورځېږي بیا موږ داسې وایو the ball is under the car. دا بال چې کوم دی د ګاډي لاندې دی، د انډر مطلب دی لاندې. که چېرته د ګاډي په مخه کې وي، ګاډي ته مخامخ وي، بیا موږ وایو the ball، سوري دا بال نه دی، دا به وایي ball. the ball is in front of the car. د in front of مطلب دی مخامخ، و دا بال چې کوم دی دا د موټر د ګاډي مخامخ دی، ګاډي ته مخامخ دی. نو دا in front of دا پریپوزیشن دی. که چېرته د ګاډي د موټر شاته شي دا بال، بیا مونږ وایو the ball is behind the car. بال چې کوم دی د موټر شاته دی. نو دا on، in، under، in front of، behind وغیره دا پریپوزیشن دی، ځکه چې دا موږ ته پوزیشن ښایي، موږ ته وایي چې یو څیز په کم ځای کې دی، د یو څیز پوزیشن څه دی. یو بل اگزامپل I'm working on the roof. زه په چت باندې لګیا یم او کار کوم. په دې سنټنس کې هم پریپوزیشن استعمال شوی او پریپوزیشن ورکې کم یو دی، آن ورکې پریپوزیشن دی، ځکه چې آن ستا یعنی د آی او د روف، د روف مطلب د چت، د دې دواړو رشته یې جوړه کړل چې آی د چت په سر دی، په چت باندې دی. بل اگزامپل he is working in the room. او هغه په کمره کې دننه کار کوي. زه په چت باندې لګیا یم کار کوم او هغه په کمره کې دننه کار کوي. نو په دې سنټنس کې in پریپوزیشن دی، ځکه چې in د he او د روم مطلب د کمره، د دې دواړو رشته پیدا کړه خپلو کې. the book is near the table. کتاب چې کوم دی ټیبل سره نږدې دی. نو په دې سنټنس کې پریپوزیشن کم یو دی، نیر ورکې پریپوزیشن دی. د نیر مطلب دی نږدې، ځکه چې نیر دی د بوک د کتاب او د ټیبل یعنی د میز، د دې دواړو رشته پیدا کړه خپلو کې، دا دواړه سره کنیکټ کړل. نو نیر ورکې پریپوزیشن دی، ځکه چې د نیر په وجه باندې موږ ته دا پته ولګېده چې یاره کتاب په کم ځای کې دی. I'm going to market. زه بازار ته روان یم. په دې سنټنس کې پریپوزیشن کم یو دی، په دې سنټنس کې پریپوزیشن ټو دی، د ټو مطلب دی تا، ځکه تاسو چې د دې سنټنس نه ټو وباسئ. I'm going market نو مطلب دا چې زه بازار روان، نو دا هیڅ معنی نه ورکوي، سنټنس نه جوړوي. په دې وجه باندې په دې کې ټو استعمال شو، د ټو مطلب دی تا.
که سکول ته ځي، که کالج ته ځي، که بل یو ځای ته ځي، جومات ته ځي، ټو ورک استعمالوه. چې ټو ورک راغی دا پریپوزیشن دی. او ټو رشته جوړه کړه د آی او د مارکیټ، چې آی مارکیټ ته روان دی. نو زه امید کوم چې په پریپوزیشن باندې به تاسو پوه شوي یاستئ.